کتاب د پښتو ادبیاتو تاریخ دوره لرغونې، لیکوال سرمحقق زلمی هیوادمل، برخه 8، غږ بصیرالحق عادل. د پښتو لومړنی لاسته راغلی نثر، که څه هم محمد هوتک په پټه خزانه کې لیکلي دي چې ابو محمد هاشم ابن زید السرواني د سالو وږمه په پښتو ژبه لیکلی و. دا کتاب د 3 هجري پیړۍ په حدودو کې لیکل شوی دی، خو دا چې هغه کتاب زموږ په واک کې نشته، نو ځکه موږ یوازې د نامه یادونه وکړه او نورې خبرې باندې نه کوو. تر اوسه معلوم لاسته راغلی لومړنی پښتو نثر د سلیمان ماکو تذکرة الاولیاء نثر دی چې تر 612 هجري قمري وروسته لیکل شوی دی. سلیمان د بارک خان سابزي ماکو زوی و چې د 600 هجري قمري شاوخوا د کندهار په ارغستان کې ژوند کاوه. د غوښتي دي چې د پښتنو اولیاء او احوال او د دوی ویناوي راټولې کړي او یو کتاب ځنې جوړ کړي. سلیمان ماکو دغه کار د سرته رسولو لپاره د پښتونخوا بیلابیلو برخو ته سفر کړی دی او د پښتنو اولیاء او احوال او شعرونه له خلکو اوریدلي او راټول کړي، او کله چې له دغه سفره بیرته خپل کور ته راغلی دی، بیا یې نو خپل دغه راټول کړي مواد سره تعریف کړي دي او پر خپل کتاب د تذکرة الاولیاء نوم یې ایښی دی. د ډېرې خواشینۍ خبره ده چې د پښتو تذکرة الاولیاء ټول متن تر اوسه نه دی ترلاسه شوی. یوازې څو محدودې پاڼې مرحوم لوی استاد پوهاند عبدالحی حبیبي د 1400 هجري قمري شاوخوا د هلمند په شاوخوا سیمو کې پیدا کړي دي. دغه څو لاسته راغلي پاڼې هم د پښتو د ادب تاریخ لپاره ډېرې مهمې دي، او دا ځکه چې په دغو لاسته راغلو پاڼو کې د پښتو ډېر زاړه اشعار خوندي شوي دي. که چیرې دغه پاڼې نه وي ترلاسه شوي، نو موږ به له دغه اشعارو نه خبره وو. دویم، په دې پاڼو کې د پښتو د 4 تنو پخوانیو ویناوالو شیخ بیټني، شیخ اسماعیل ملکیار غرشین او قطب الدین بختیار کاکي اشعار او لږ احوال خوندي دي. دریم، د همدې پاڼو د لارې تر ټولو لرغوني لاسته راغلي پښتو نثر تر موږ را رسي، او هم د 9مې پیړۍ په لومړیو وختونو کې د پښتو یو تکړه لیکوال او مورخ پر موږ را پیژني چې هغه خپله د دې تذکرې لیکوال سلیمان ماکو سابزی دی. څلورم، په 9مه هجري پیړۍ کې د پښتو تذکرة الاولیاء لیکل موږ په دې باوري کوي چې دغه مهال په پښتنو کې د دغه سیاسارو د لیکلو ذوق پیدا شوی او له پښتنو علماو څخه ځینو یې غوښتل چې د دې ژبې د شاعرانو ویناوي او احوال راټول کړي. د پښتو ژبې پخوانی لیکوال سلیمان ماکو د خپل اسلامي او دیني ذهنیت او د هغه زمان د مسلطو فکري او فرهنګي جریانونو تر اغېز لاندې د هغو پښتنو اولیاء او احوال راټول کړي دي چې د ده په قول یې ویناوي اشعار پریښي دي. د سلیمان ماکو نثر یو تاریخي نثر دی او زموږ د ادبي تاریخ له اساسي طرح سره سم باید موږ پر دې اثر دلته خبرې نه وی کړي. دا ځکه چې موږ په دې تاریخ کې یوازې پر ادبي اثارو خبرې لرو، خو دا چې د سلیمان ماکو نثر د پښتو تر ټولو قدیم نثر دی، نو د دې اثر لوستونکي باید خبر وي چې په پښتو کې نثر لیکل کله پیل شوي دي، ځکه معلوم شعر خو د 2مې پیړۍ دی. همدا علت دی چې زه پر دې نثر دا بحث کافي ګڼم او اضافي خبرې نه کوم. خو دومره وایم چې سره له دې چې د سلیمان ماکو نثر په موضوعي لحاظ د تاریخي نثرونو په لیکه کې درېږي، خو د خپل جوړښت له پلوه کړکېچن نثر دی. ډېر ګران ترکیبونه او درانه لغات پکې ډېر نه دي، جملې پرې او لنډې دي، او د علامه لوی استاد حبیبي خبره چې دا نثر له محاورې لرې نه دی، وضاحت لري او مقصد لنډ ادا کوي، د یوې جملې خبر په بلې پورې معلق نه پرېږدي. عرفاني افکار پر پښتو ادب وزرې غوړوي. د سامانیانو او غزنویانو په عصر کې عرفاني افکار په دري ادبیاتو پوره اغیزې درلودې. د صنایع غزنوي عرفاني اثار زموږ د هیواد په دري ادب کې دغه ډول افکارو یوه درنه ذخیره ده چې بیا د 9مې پیړۍ په جریان کې د مولانا جلال الدین محمد بلخي مثنوي او نور اثار د عرفاني افکارو پر پرمختیایي بهیر کې د اساسي ستنو ارزښت لري. له دې لنډو خبرو څخه مطلب دا دی چې عرفان د انسان د یو لارښوونکي مسلک او د انسانانو د باطن د صیقل او صفا کولو د یو مؤثرې وسیلې په توګه زموږ د هیواد په فرهنګي حلقو کې د یو مسلط فکري جریان په توګه موجود و. د همدې 9مې پیړۍ د 3مې لسیزې په لومړیو کلونو کې په 613 هجري قمري کال د افغانستان په سیمو کې یو ماشوم نړۍ ته سترګې پرانیستې چې په کورنۍ کې د متي نوم پر کېښود. دغه متي لوی شو، ځوان شو، د خدای پېژندنې د لارې یو داسې پتنګ شو چې د الهي جمال د لیدلو د یو لیوال په توګه پر هره شمع جلیاو. متي په زهد، تقوا او د عرفاني مدارجو په تکولو سره دومره مشهور او محبوب شو چې د خلکو مرجع او د یو ډیر ستر روحاني شخصیت په توګه د شیخ متي په نامه شهرت درلود. د شیخ متي احوال په مخزن افغاني، میرات الفاغنه، تذکرة الابرار والاشرار، پټه خزانه او نورو ډیرو تاریخي، ادبي او عرفاني اثارو کې راغلي دي. په دغه ټولو اثارو کې د عرفاني مقامونه او درجې ښوولي دي او زیاتره مورخینو د نوم د شیخ متي خلیل غوریاخیل په نامه پیژندلی دی. د دې خبرې معنی دا چې شیخ متي د پښتنو د خلیلو د قبیلې یو روحاني مشر و. د شیخ متي پلار شیخ عباس نومیده او دغه شیخ متي د خپلې زمانې په فرهنګي حلقو کې د مسلطو فکري جریانونو تر اغېز لاندې
د خپل باطن او خپل ذهن او ضمیر او د زړه د صفایي لپاره عرفان ته رجوع وکړه او د خدای پیژندنې په دې باریک لارې سفرونه وکړل. شیخ متی د خپل کړو عرفاني افکارو د بیان او د الهي جمال مظاهرو د ښوولو لپاره له خپل شعري استعداد څخه کار واخیست او په دې موثره وسیله خپل فکر او هنر خپل ټولنې ته وړاندې کړ. د خدای مینه په نامه د کلات د غونډان په سیمه کې د خپل اشعارو کتاب بشپړ کړ. دا کتاب پر دې سیمه د مغولو تر حملو پورې موجود او د شیخ متی پر قبر پروت. د مغولو تر حملو وروسته دا کتاب ورک شو. د چنګیز او د اولادې د حملو او تالنګرو چپاو په اساس د شرقي هیوادونو ډیر فرهنګي ذخیره له خاورو سره برابر شو. نو دا خبره لري نه ده چې د شیخ متی د خدای مینه نومي کتاب د هم په همدې بربادیو کې برباد شوی وي. د پټي خزانه د مؤلف محمد هوتک وینا ده چې شیخ متی په دې کتاب کې هڅه اشعار ویلي و چې زړونه یې ویلي کول. د محمد هوتک قول پر خپل ځای سم او صحیح دی. دا ځکه د کوم مناجات چې محمد هوتک په پټه خزانه کې راوړی دی لوست او اوریدل پر لوستونکي او اوریدونکي زیات اغیز شیندي. د عرفان له رمزونو اګا کسان ځینې ځان ته او د شعر هنر مینان تر خپل خوندونه اخیستی شي. د پښتنو دغه ستر روحاني پیشوا زاهد او د پښتو ژبې دغه عارف شاعر د 15 کالو په عمر په 683 هجری قمری کې د ترنک د سیند پر غاړه وفات شو او د کلات پر غونډۍ خښ کړ. او شیخ متی تر اوسه هلته په کلات بابا مشهور دی او زیارت ته د کلات بابا زیارت وای. د هغه مناجات چې پټي خزانه راوړي دي څه برخې دلته راوړم. پر لوی غرو هم په دښتو کې، په لوی سهار په نیمو شپو کې، په غاړه ژغ او په شپیلکو کې، یا د ویرجلو په شپیلو کې، ټول ستا د یاد نارې سوري دي، دا ستا د مینې نندارې دي. جنډې زرغون که په بیدیا دی، د بربڼ خواته په خندا دی، ترنک چې خړ دی په جړا دی، دا ټول اغیز د مینې ستا دی، ټول ښکلا ده ستا د لاسه، ای د پاسوالو پاسه پاسه. د شیخ متی رحمت الله علیه دغه مناجات ټول په دغه لسو ښکلو بندونو کې وړل شوی دی چې هر بند خپل خاص فکری او هنري ارزښت لري. او زه دلته د پای 2 نور بندونه هم راوړم. زه چې څرګند په دې دنیا سوم، د ښکلي مخ په تماشا سوم، ستا پر جمال باندې شیدا سوم، له خپلې سټې راجلا شوم، په جړا جاړم چې بیلتون دی، ایمه پردیس بل میتون دی، وګړیو ولی متی جاړي، سوري اوري غاړي غاړي، څه غواړي څه وایي څه باړي، خپل توان او کور وکلی غواړي، چون چې بیل سی نیمه خواسی، تلی د بڼ په لور جړا سی. د شیخ متی رحمت الله علیه د همدې 11 راغلي مناجات مطالعه را څرګندوي چې د په مناجات کې یو عرفاني فکر په نسبی سیستماتیک ډول بیان شوی دی او د شیخ متی سیرت د یو لوی عارف او زاهد په توګه معلومیږي. او هغه د لوی استاد مرحوم پوهان عبدالحی حبیبی په وینا چې شیخ هم لکه پخوانی لوی عارف هغه سي فکر کوي او په جمالي فکر کې د کائناتو له مناظر او ښکلو مزایاو څخه عرفاني او روحاني نتایج اخلي. د شیخ متی دغه مناجات لکه څنګه چې استاد حبیبی هم ویلي دي د پښتو د عرفاني ادبیاتو په سر کې راځي او موږ په خپل زړو ادبیاتو کې دغه یو پړکې نه لرو چې په منظم ډول دی یو عرفاني فکر پکې پاللی وي. دلته باید دا خبره هم هېره نشي چې ارواښاد ډاکټر عبدالحکیم طبیبي په خپل اثر تاریخ او تصوف در افغانستان کې په پښتو اشعارو کې د عرفاني افکارو لومړنۍ ځلاوي د شیخ بیټني په مناجات کې لټوي او دغه راځي نور پوهان د شیخ تیمون کاکړ د مینې بدله او استاد رښتین په خپل ځینو اثارو کې د قطب الدین بختیار کاکی عشقي سندره کې منعکس شوی مینه د الهي مینې له سرچینو سره نښلوي. نو په دې حساب ښایي ویل شي چې د شیخ متی مناجات ته به نو څنګه موږ د پښتو د عرفاني ادبیاتو په پیلامه کې ځای ورکړو. زموږ دغه مشران که د شیخ بیټني، شیخ تیمون او قطب الدین بختیار په پاړکو کې د عرفاني افکارو ځینو ځلاو ته متوجه شوي دي، د دوی توجه هم پر ځای ده. ښایي دا ومنو چې دغه پاړکي دغسې افکارو ځلاوې لري خو په منظم او سیستماتي ډول یو عرفاني فکر پکې نه دی پالل شوی. د پښتو د زړو ادبیاتو په کوم اثارو کې چې په منظم ډول یو عرفاني فکر په خورا هنرمندۍ بیان شوی دی هغه د شیخ متی مناجات دي او موږ په حقه په خپلو زړو ادبیاتو کې د عرفاني افکارو پیل د شیخ متی خلیل غوریاخیل له مناجاتو کوو. د شیخ متی مناجات د خپل شکلي جوړښت له پلوه زموږ شعرپوهانو د پښتو د لرغونو سندرو په لړۍ کې حساب کړی دی چې دا نظر تر اوسه منل شوی او سمې سي. دا مناجات سره له دې چې فکري خوا لري د دې ترڅنګ ډیره لوړه هنري میتره هم ورسره ملګرې ده او د مناجات هنري ارزښتونه او د طبیعت د ښکلا او د معنوي جمالي مظاهرو تصویر موږ په دې باوري کوي چې شیخ متی یوازې یو دای صوفي نه و چې خپل افکار په تشو منظومه وچو بې خونده خبرو کې بیان کړي وي، بلکې د لوړ هنري استعداد د خاوند او د عرفان ډیر غامض او سخت مضامین په ډیره ښکلې ژبه په داسې شعري جامه کې وړاندې کړي دي چې پر هر لوستونکي فکري اغیز کیږي. تبلیغ او تلقین لپاره خپل هنر په خاص قوت بیان کړی دی. د مناجات د خپل هنري قوت له پلوه د شیخ اسعد او ښکارندوی تر قصیدو پرته له 2 هجري نه تر 9 هجري پیړۍ پورې په پښتو زړو ادبیاتو کې بل ساری نه لري.